په مزار شریف کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې په نوم یو سوداګریز مرکز پرانیستل شو. په شمال کې صنعتکاران د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا ګډه خونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. Bu tadbirkorlarimiz Afg'onistonga sarmoya kiritmoqchi. زموږ سوداګر غواړي چې دغلته پانګونه وکړي او دغه راز خپل محصولات وپلوري، ځکه چې افغانستان د دوی لپاره یو ستر بازار بلل کیږي. نو په دې اساس زموږ سوداګر غواړي څو په افغانستان کې خپل سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. موږ د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د هغو سوداګرو لپاره چې له ازبکستان څخه دلته راځي اړینې اسانتیاوې ورته برابر کړي. O'zbekistondagi tadbirkorlarga juda yaxshi imkoniyatlar yaratib bermoqda. دا ډیره ښه نمایشګاه ده او دا نمایشګاه نه بلکې د هغه مشترک بازار توسعه ده چې موږ فعلا لرو په ازبکستان په خاوره کې. نو موږ د دې امیدوار یو چې دې ته وسعت ورکړي او د ازبکستان له هیواد نه مو هیله دا ده چې افغاني تاجرانو ته د ویزې په برخه کې اسانتیاوې راولي، تر څو چې افغاني تاجران وکولی شي چې ازبکستان ته لاړ شي او د هغې له تولیداتو نه استفاده وکړي، هغه دلته راوړي افغانستان ته. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې او د پانګونې خونې مسؤلینو دا اقدام د کورنیو محصولاتو د صادرولو او د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وباله. دوی همداراز ازبکستاني سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د دوی ټول حقونه خوندي وي او دوی باید په بشپړ ډاډ سره دلته پانګونه وکړي. ریاست صنعت او سوداګري د ټولو تاجرانو د حقوقو خوندیتوب غواړي، د صنعتکارانو د حقوقو خوندیتوب غواړي او د دوی د امنیت تامین ته ژمن دي. موږ غواړو چې دوی ته اسانتیاو برابر کړو او د دوی امنیت ونیسو او د دوی اعتبار او اعتماد په هکله کارونه وکړو. مرکزی که امروز افتتاح بشه، شما شاهد افتتاح اتاق مشترک هستید در بخش معرفی محصولات هر دو کشور بتونن نقش خوبتر بازی بکنن. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ دغه خونه د مزار هوټل په لوی سوداګریز مرکز کې جوړه شوې ده. د دې مرکز مسؤلین وایي چې افغان سوداګر له ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هڅه کې وو چې د یادې خونې په جوړولو سره به تر ډیره په دې برخه کې شته ستونزې هوارې شي. تشکر میکنیم از والی بلخ خود که از حاجی وفا صاحب واقعیت که خانه تجارتی دو کشور آغاز شد. این واقعیت نفع بزرگ از زن شمال میده، خصوصا در ولایت بلخ تولید دو کشور اینجا به فروش میرسه. این کلان گپ است. در مرکز تجارتی مزار هتل ایجایشان ما رسما افتتاح کردیم و همراهشان با حمایت تمام تاجران انشالله یک روابط مشترک تجارتی بین دو کشور می باشه. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د دې خونې د پرانیستلو پر مهال د ازبکستاني سوداګرو او د مزار هوټل سوداګریز مرکز مسؤلینو ترمنځ څو هوکړه لیکونه لاسلیک شول چې پکې د برېښنایي وسایلو، د ساختماني او خوراکي توکو په برخو کې د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه شامل دي.